ستړي مه شئ. زه رحمان بونری یم. دا د وایس اف امریکا ډیو پروګرام دی، فیسبوک لایو دی. دا وخت د امریکې د سر ښار واشنګټن ډي سي نه ستاسو سره نیغ به نیغه لایو یم او دا وخت په جلوس کې روان یم کوم چې پروټیسټ دی. جلوس کې روان یم کوم چې پروټیسټ دی د امریکا کې د تور پوستکي تن جورج فلایډ د پولیسو په وخت کې د مړ کېدو په ضد باندې جلوس دی. نن د امریکې په سر ښار واشنګټن ډي سي کې امریکایي مطبوعات وایي چې دا یو غټ پروټیسټ دی، ډېر غټ پروټیسټ دی او ډېره غټه مظاهره ده. زرګونو په شمېره کې ډېر خلک راغلی دی. دا جلوس چې د وخت دا وخت کوم روان دی دا وایټ هاوس یا د امریکا د صدر کور چې کوم دی وایټ هاوس هغې طرف ته روان دی. هلته هم ډېر خلک راجمع شوی دی. دې معلومات به در کومه لږ د اوازونو تاسو واورئ. دی چې دا وخت کوم اوازونه لګول چې هینډز آف ډونټ شوټ، د دې مطلب دی چې لاسونه مې پورته دي، ډز راباندې مه کوئ. دا د پولیسو د هغه پروګرام په ضد د اوازونه دی پورته کوي په کوم کې چې پولیسو باندې دی شک کوي چې ګنې هغه د تور پوستکو سره توپیري چلن کوي او تور پوستکي چې دي هغه کله هم ونیول شي نو هغه بیا هغو تشدد کېږي. لکه څرنګه چې په جورج فلایډ د دې خیال دی تشدد شوی دی، تشدد په خوجل شوی دی او وبخئ. No justice! No peace! 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 No racist police! No justice! No peace! No racist police! No justice! No peace! Black lives matter! Black lives matter! Black lives matter! ښه نو تاسو ته ما دا وایي چې دا د امریکا کې تور پوستکی تن چې کوم دی جورج فلایډ د نن 9 ورځې مخکې هغه د امریکې په منسوټا ریاست مناپلس ښار کې د پولیسو چې کله هغه ونیوه هغه وخت هغه مړ شو. د هغې په ضد په ټوله امریکا کې مظاهرې شروع شوې. دا مظاهرې دا وخت د امریکا په سر ښار واشنګټن ډي سي کې روانې دي او د واشنګټن ډي سي نه علاوه د امریکې په ورجینیا ریاست کې، میریلینډ ریاست کې، نیویارک ریاست کې، کلیفورنیا ریاست کې د امریکا په ګڼ شمېر ریاستونو کې دا مظاهرې روانې دي او زرګونو په شمېره کې بدې کې خلک راوتې دي او زیاتره نارې چې کومې وایي هغه دا دي چې بلیک لایفز میټرز دي، تور پوستکو ژوند چې دی دا هم مهم دی. Fuck you, racist! Fuck you, racist! No peace! 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 No دا وخت peace! چې دا کومې نارې دی وایي د دې مطلب دی چې نو جسټس نو پیس، No peace! لکه Police! که امن نه وي No peace! نو Police! انصاف به هم نه وي. دا وخت زه چې کوم ځای ته راورسېدم دا د امریکې د صدر استوګنځی دی، وایټ هاوس دی. دا وایټ هاوس مخې ته چې کوم مظاهرچیان دي هغه راغونډ شوي دي. دا مظاهرې نن د ورجینیا په یو شمېر نورو ریاستونو کې هم روانې، نورو ښارونو کې هم روانې دي لکه ارلنګټن، پرنس ویلیام کاونټي او داسې نور. زه تاسو د وایټ هاوس طرف ته بوځم. د مظاهرچیانو چې کوم غوښتنې دي هغه هم درته وایم او د امریکا د صدر پولیس چې کوم دریځ دی هغه هم درته وایم. د دې نه تاسو زه وښیم چې دا کوم د جنګلي نه شاته ځای تاسو ته ښکاري مخامخ هغه وایټ هاوس دی. دا د وایټ هاوس مخې ته دا خلک راغونډ شو. دی د یو لرې ځای نه سفر وکړ د دې ته راورسېدل. نن د دې مظاهرونو هم ورځ ده خو پولیسو او اخبارونو چې کوم بیانونه ورکړي دي هغه دا دي چې دا مظاهرې نن د نور کله په پرتله ډېرې زیاتې دي. اوسه پورې په دې مظاهرو کې په دې ځای کې خو تشدد نه دی شوی، البته